لاس زنا بیخي ډېره زیاته شوې. په نن وخت کې زموږ ځوانان په دغه ګناه باندې ډېر ځوانان زموږ اخته دي او ما ته ډېر میسیجونه کېږي چې موږ څه وکړو، موږ ته یو ویډیو جوړه کړه او یا کومه وظیفه موږ ته وښیه. زه به درته داسې یو ښایسته او ښکلې دعا وښیم د الله متعال صفاتي نوم دی. دا د لاس زنا ډېره مرداره ګناه ده. د انسان حافظه له لاسه ځي. کومه خبره چې چا درته 10 دقیقې مخکې کړې وي 10 دقیقې وروسته به د له یاده وځي. د سر ویښتان دې تویېږي، د مخ نور دې له منځه ځي، رنګارنګ مرضونه به درته الله متعال پیدا کړي. خو زه به درته د الله متعال صفاتي نوم وښیم. له دغه ګناه څخه به الله متعال انشاءالله تاسو لرې ساتي. فقط د هر فرض لمانځه څخه وروسته دغه دعا یوې ځله ووایه. اول دغه ویډیو تر نورو ځوانانو پورې شیر کړئ. کیدای شي الله متعال تاسو ته هم اجر درکړي او ستاسو د ټول عمر ګناهونه معاف کړي. الله متعال مهربانه ذات دی. فقط د هر لمانځه څخه بعد دغه دعا یوې ځله ووایه. یا مانعو یا مانعو. ډېره لنډه او ډېره اسانه ده. ویډیو رسول تر بل مسلمان پورې صدقې جاریه ده. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.